تلپاتې حماسې او کارنامې. معلومه ده څوک چې په خولو لمبیږي تقدیر بدلوي، خو څوک چې په وینو لامبي تاریخ بدلوي. د شل کلن اشغال ظلم تورې شپې تېرېدلې، خو په اوسپنیزه عقیده سمبال ملت د یو روڼ خپلواکه سهار هیله هم درلودله. د بن تړون، د افغانستان د بدبختۍ پیلامه او د شل کلن بدرنګ ناورین زیږون. د دې هیواد په خپلواکۍ، ناموس او عزت قمار وهل له دې ځایه پیلیږي. 2 لسیزې وړاندې امریکا او د هغې ائتلاف په ټوله معنا هڅه وکړه چې د یو باتور ملت خپلواکي وننګوي او افغاني هویت یې له منځه یوسي. خو د دې ملت فزیکي او معنوي همت نه قات شو نه مات، بلکې تل ولاړ و، مجاهد و، ایمان لرونکی و. اسلامي احکامو ته وفاداري، ازادۍ، خپلواکۍ، وطن او ناموس نه ساتنه د دې ولس په نبض، رګونو او په ایمان کې داسې نغښتې ده لکه د زړګي تپېدل او وینې جریان. دا د دوی د وجود یوه طبیعي برخه ده. دا ملت د پردیو سلطو سیوریو نه لرې زیږېدلی، ورسره د ازادۍ او خپلواکۍ غوښتنې حس یې په فطرت کې ګډ ده. دا هغه سپېڅلي مجاهدین دي چې نه یې په ټکنالوژۍ سمبال وسلې لرلې، نه یې د جګړې عصري تخنیکونه، نه یې ټانک درلود، نه تیاره، خو د دوی له زړونو نه، له سجدو او دعاو نه داسې طوفاني ځواک او معجزه راپورته شوه چې د نړۍ زبرځواکونه یې ولړزول. د 100 کالو په اوږدو کې د جهاد، ایثار او استشهاد شازلمو شپه په ړندو چاپو، ورځ په ګڼو بمباریو کې د سلګیو زګیرویو سختې تجربې وګاللې، خو د جهاد مقدسه داعیه یې هیڅ کله له لاسه ور نه کړه. په الله توکل یې هره لحظه قدمونه ثابتول، د بریا په لور یې ګامونه نږدې کېدل. اسلامي امارت له 100 کاله اوږدو مبارزو، ستړیاو، سرو وینو او قربانیو ډک سفر، د شهیدانو د وینو سپېڅلي څاڅکي او د مجاهدینو صبر، ثبات او استقامت نن د الهي نصرت په رڼا بدل شو. دا نصرت اسانه نه و. دا فتح یوازې له مادي وسایلو او تجهیزاتو له برکته نه، بلکې له آسماني مدد او د الله جل جلاله د کړې وعدې پوره کېدل و. دا د هغو مظلومو میندو دعاوې وي چې رڼې شپې به یې د زړه په وینه رڼولې. دا د هغو یتیمانو آشنا سترګې وې چې پلرونه یې د دین، عزت او وطن لپاره ټوټه ټوټه شوي ول. دا نصرت د هغه ایمان انعام و چې د نړۍ د ستر زبرځواک، توپ، ټانک او ټکنالوژۍ پر وړاندې ودرېد او وی ویل حسبنا الله و نعم الوکیل. الله جل جلاله هم وعده کړې وه. بالاخره په 1400 هجري لمریز کال د اسد په 24مه د الهي نصرت د وعدې ورځ را ورسېده. د اسلامي امارت فاتحان کابل ته ننوتل او د اسلامي امارت واک یې بیرته ترلاسه کړ. دا ورځ د اشغال پای او د نوې مرحلې پیل بلل کیږي. د کابل دروازې د حق کاروان په مخ خلاصې شوې. پلازمینه کابل پرته له جګړې فتح شو. د کابل فتح سره په هوایي ډګر کې غرب نه راغلي اشغالګر د شپې له تورو تیارو سره یو ځای وتښتېدل، خو وجدان ته په قهر او غضب، په ډېرې پښیمانۍ او ناهیلۍ سره ځان سره وګرمېدل. خو هیڅوک پرې پوه نه شول، ځکه د افغان مجاهدینو داسې خاطرې ځان سره ولېږدولې چې تیرو نسلونو ته یې بسنه کوي. الحمدلله په دې ورځ د بېلابېلو امپراتوریو په ګورستان کې د نړۍ بل ستر طاغوت په ګونډو شو. د 100 کلونو اشغال وروسته افغانستان کې سپین محمدي بیرغ رپیږي، ځکه نن افغانستان کې اسلامي نظام حاکم او د تلپاتې خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ښکاره بیلګه په عمل کې محسوس کیږي چې دا فتح د 21مې پیړۍ معجزه کوي. افغانستان کې د امریکا ستره ماتې یوازې یوه پوځي ناکامي نه وه، بلکې دا د یو ملت د ارادې، باور او قربانۍ ښکاره ثبوت و. افغانانو ثابته کړه چې دا خاوره د ایمان، غیرت او عزت ټاټوبی ده. دلته زر، زور، ټانک او تیاره کار نه کوي، بلکې دلته یوازې په الله توکل، عقیده، صبر او استقامت بریالی کیږي. تاریخ ثابته کړي
افغانستان ته ننوتل اسانه دي خو وتل ناممکن. هو دا خاوره د امپراتوریو هدیره ده.